سلام او وختونه مو په خیر، هیله د جوړ روغ او خوشحاله به یاست. له ډېره وخته مو احوال نه سره درلودی. زما هم مصروفیتونه یو څه سره ډېر سوي، یو څه مې کارونه زیات سوي او چې رښتیا یو څه ستړی سوی او که سوی یم، مګر تاسې مې هېر نه یاست. موضوعات او خبرې ډېرې زیاتې د خیره سره پر لارې لرم، ژر یا وروسته به مخته راسي. یوه موضوع مخته راغله، یو مشر سړي پوښتنې راته ایښې وې او یو ډول ننګونې راته ایښې وې. اول د سندونو په مسئله کې ما مخکې یو بحث کړی و. ټول عمر په ریفرنس یا ماخذ یا د سند په توګه هغه ډول سندونه او ماخذونه راوړل کېږي چې هغه د بېطرفه لورو څخه وي، د دښمن د کوره نه وي. زه اکثره وینم زموږ لیکوالان و پوهان او عالمان د هغو متونو او ماخذونو څخه استفاده کوي چې هغه په موضوع کې د طرف د لوري وړاندې سوي یا هغه طرف وړاندې کړي، چې دا خپله د علمي لحاظه ډېر غلط میتود دغه دی، د تحقیق دی او د مطلق توګه رد مسله ده. د ډیورنډ کرښې په اړه اکثره بحثونه راپورته کېږي. په دې اوس وختو کې یو څوک راپاڅېدلی دی، په آی یو دغه جوړ کړی دی، یو ژړ رقمه کاغذ جوړ کړی دی، بیا یو تور دغه پر اچولی دی ټاپه، او ویلی چې دا د ډیورنډ سند دی. او هغه متن چې تاسو ګورئ نه پښتو ده نه فارسي ده، هېڅ ژبه نه ده په اصطلاح، صرف دغه حروف یې د عربي هجایي حروف یې کارولي دي. حتی هغه د امیر عبدالرحمن خان مې نه دغسې یو شی دی، هېڅ نه ویل کېږي. نو د اسنادو وړاندې کول دا خورا جدي او اساسي مسله ده. امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول سند د انګریزانو سره نه دی امضا کړی، او دغه مځکه چې جلا سوې ده دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نه ده جلا سوې. دا مځکه بېله ده د انګریزانو د هند د شرقي کمپنۍ تر تسلط لاندې ده چې امیر عبدالرحمن خان واک ته رسېږي. امیر عبدالرحمن خان د دې سره مذاکرات ترسره کوي او د مذاکراتو په نتیجه کې دوی ته وایي چې په ما به غرض نه لرئ، زه په افغانستان کې یو مرکزي حکومت را ایجادوم. او د دغه مذاکراتو په پایله کې اول خپل کور تسلیموي. خپل کور په دې معنا تسلیموي چې اول د غازي ایوب خان سره دی ټکر کوي او تر هراته پورې د هغه مځکه چې د قندهار دی، هرات دی، دغه ټوله منطقه دغه کوي مرکزیت چلنج کوي. اول کله منارونه په خپل کور کې جوړوي، بیا دوهم ټکر یې د شینوارو سره راځي، درېیم یې د اندړو سره راځي په غزني کې، بیا څلورم او پنځم هزارګانو ته رسېږي. په هغه کې هم قتل عام نه دی سوی، یوازې هغه خلک وژل سوي چې د په تقابل کې ولاړ وو او هغه د هغه زمانې برخورد دغه و د جګړو دغه و چې مخالف به وژني. او که چیرې موږ د نړۍ د دغه وخت حالاتو ته ځو مطالعه کوو، دا دغه زمانې تر ټولو هغه جدي د مملکت د ایجاد هڅه ده چې امیر عبدالرحمن خان کړې ده او کامیابه سوی دی. نو د ډیورنډ کرښې موضوع ډېره جدي مسله ځکه نه ده چې اول دغه د شرقي کمپنۍ چې وه دې مځکې اونرشپ نه اخیستی یا خپلول یې نه، بلکې لیز کول یې، لیزینګ یعنې ته یو شی واخلې په مقابل کې هغه اونر ته یو پیسې ورکوې. دا د هندیانو سره هم عیني ډول دا کار کوي. امیر عبدالرحمن خان دوی دې ته اړ کړله چې دغه پیسې وړاندې کړي، ځکه دوی ویل چې موږ د اونرشپ دعوا نه لرو، خو لیزینګ په توګه تاسو ته پیسې درکوو. نو هغه 12 لکه روپۍ یا 6 لکه روپۍ چې اضافه کړي دي هغه د لیزینګ پیسې دي. که ته اونرشپ اخلې نو خو هغه شی مطلق ستا کېږي. په دې د دوی دغه خلک چې دعوا یې لري، دوی وایي چې د کال یې دونه پیسې ورکولې. نو که ته یو شی اونرشپ یا خپلوي واخلې نو ته بیا د هغه کلنۍ پیسې نه ورکوې. دغه چې کلنۍ ورکول کېدل دا کرایه وه د دې کمپنۍ، او کمپنۍ مملکت نه و. کمپنۍ مملکت نه و. کمپنۍ ویل چې موږ یو کمپنۍ یو شرکت یو او دغه کوو، تجارت کوو، او د دوی ټول کارونه د تجارت په اساس به دغه د کولونایزیشن طریقه دغه رقم وه. امیر عبدالرحمن خان په هغه وخت کې دغه شي ته متوجه سوی چې ټوله جغرافیه خو نسي دغه کولی، ځکه دونه ظرفیت و زور نسته، ځکه انګریزانو په مقابل کې چې نړۍ ټوله په واک کې ده، په لاس کې ده، دغه کار نه سپی کېدی. د دغه هوښیاري کړې ده چې
ټوله منطقې مرکزیت ته را دغه کړي دي او په دې تمه چې هغه نور هم ځکه به وروسته راتلونکي نسلونه خلاص کړي دغه موضوع یې سبا ته پرېږدي. هیڅ ډول سند په دې اړه نشته. د دغه هیډ کوارټر د شرکت کمپنۍ په هند کې په لال قلعه کې و. زه د هند ملي ارشیف ته هم تللی یم. ورې هم چې کوم کاغذونه دوی لري په هغه کې صرف داسې لکه په یاداشت کې چې کرښه وباسي یا په قلم یو خط کش کې دغسې شیان دي. هېڅ ډول مهر امضا نه لري، نسته، او هېڅ ډول سند امضا شوی نه دی. نو بیا دې خبرې ته راځم. کله چې یو استناد کوئ، کله چې یو بحث کوئ په قوي ماخذونو، په قوي ریفرنسونو، په داسې ماخذونو او ریفرنسونو یې وکړئ چې بهتره وي، چې د دښمن د لوري نه وي. ولې متاسفانه تر نن چې د افغانستان په تاریخ کې څونه مواد وړاندې شوي دي د سند په توګه، هغه اکثره د دښمنانو د خوا دي او د دښمن سند هېڅکله د مدرک او د سند په توګه هېڅوک هوښیار خلک نه وړاندې کوي. نور بحثونه هم کرار سره را شروع کوو. دا د نن لپاره یو لنډ بحث و، ما ستاسو سره شریکوئ. دا چې نور خیانتونه نورې شیان شوي دي، موږ یو مجبور هېواد یو. خپل مجبوریتونه هم باید وپېژنو، خپل ځان هم باید وپېژنو، خپل حالات هم باید وپېژنو، بیا د خپلو تاریخونو، سیمو، خلکو او دغه په اړه خپل بحثونه وړاندې کړو. نو سرلوړي اوسئ. بیا به انشاءالله نور مجلسونه پر قرار سره کوو. خوشحاله وخت او ښې شېبې ولرئ.